زه به د له ملګري سره هم یو څو خبرې وکړم. ولې ولټې د کاري صاحب دلم شد کار میکنم دلم شد نمیکنم. ما خدا شپږ میاشتې پاکستان نه راغلی مخکې هم پاکستان کې کوو دلته چې راغلی بس راته د خپل کاروبار روان کړی ده. ماشاءالله ډېره ښه هوا ده ډېره ښه برابر هوا ده. په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله لرم چې خوشحاله او سوکاله ژوند به ولرئ. کابل ښار نوې بڼه خپله کړې. د کابل ښار امن، پرمختګ، پاکې کوڅې، زرغونو پارکونه او تازه هوا خلک مجبور کړي چې لا یو شمېر لرې پرتو سیمو څخه راشي او دلته دیدن ورڅخه وکړي. د ځینو په اصطلاح کابل جان. تاسو د کابل جان یو شمېر ښکلي او په زړه پورې تصویرونه وګورئ. زه ځم له خلکو سره مرکې کوم. څنګه وه؟ والله الحمدلله بیخي خیر وه. ورځ هم ډېره په خیر وه. نن راغلی وزیر اکبر خان تپې ته څه دې وکړل؟ منې کابل خو ټول خوند کوي. په تېره بیا وزیر اکبر خان دپه نو ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښه خوند کوي. ټول خلک راوتلي دي د منظرې دپاره. چا میوه راخیستې ده، چا چای راخیستی دی، چا بل شی راخیستی دی. نو واقعیت هم امن ده، ډېر خوند کوي. بس ډېر خوشحاله وي. څوام ځل چې دغه تپې ته راختلی؟ یاره زما په نظر درېیم ځل زه دې تپې ته راځم. تر ټولو وارو دا ورته ډېر خوند کوي. څه تغیرات پکې راغلي دي؟ څه ډېر خوند درکړ دا ځل؟ ځکه دا ښه ځایونه کې جوړ شوي دي. مخکې ډېر کار نه و پکې شوی. اول دا زموږ څنګ ته یو مسجد جوړ شوی دی. باب مسجد ته دا پخوا نه و جوړ. روژ کال چې موږ کله راغلي ولو چارې نیمایي ته رسېدلې ولې اوس تکمیل شوی ده او نور هم ډېره ښکلا وربخښلې ده. بیخي ښه خدمت یې پکې کړی ده. ډېر خوند کوي. نن هغه د خلکو حالات چې خوشحاله وو، ډېر خلک چکر ته راوتلي وو، بهرني سیلانیان راغلي وو. څه دې ویل چې ډېر خوند یې درکړ، ډېر راحته شولې، د ارام ساه دې واخیستله؟ څه درته ډېر ښه وو؟ منې ټول شیان ښه دي. بس وینم یې رقم خلک ګرځي. هر څوک لکه څنګه چې ته وایې مطلب بهرني سیلانیان هم راغلي دي او د ولایتو خلک هم راغلي دي. نو بس له دې څخه دا معلومېږي چې دلته امن ده، سوکالي ده او خلک ټول په امن دي. څه ستونزه مشکل نشته. خیر اوسې. زه به د له ملګري سره هم یو څو خبرې وکړم. ولې ولټې د کاري صاحب نن اتفلا ده. څه دې وکړل په کابل کې؟ بس وګرځېدو کابل کې. نو ډېر ځایه ته ولاړو. بس ما تپې ته راغلم.
وزیر اکبر خان ته وزیر اکبر خان ته پیته اوس مازدیګر څنګه دی وزیر اکبر خان ته په څومره تغیرات پکې راځي حتما مخکې هم راغلی ورته مخکې هم راغلی اوس ماشاءالله ډېر تغیرات کې راغلي دي دغه مسجد موږ تېر کال لاړو کار یې روان و خو بشپړ شوی نه و اوس هغه کار هم خلاص شوی دی مسجد کې جوړ شوی دی ښه صفا ده او نور هم ښه تغیرات کې راغلي ډېر ښه برابر یو کال مخکې راغلی وی اصل دغه کابل ته چې ته راغلی ته اصلا د کوم ځای ولایت یې زابل ولایت د زابل ولایت یې کله چې په لومړي ځل کابل ته راغلی په کوم کال کې ته لومړي ځل کابل ته باندې راغلی او څه احساس دې وکړ په 1400 کال کې رالم نو ډېر خوشحاله شوم چې کابل ته راغلم تر هغه وخته د کابل نه و لیدلی هېڅ نه و لیدلی کیسې په فیسبوک او په د نورو ټولنیزو صفحاتو کې د عکسونه هر څه مې لیدلي وو خو راغلی نه وم ولې نه راتللی نو مشکلات بس وخت هم نه پیدا ځکه موږ دلته په کارو باندې مصروف وو څه کاروبار کوې هلته هلته خپل شخصي کاروبار کوو نو شخصي کاروبار له امله دې هم نشوی کولی چې کابل ځینې بیا کابل جان بولي د کابل جان دا خو یو ځل راغلی کابل جان و نو موږ هم ارمان ډېر درلودی خو دا اوس یې وخت هم نه کوي پیدا او څه نه څه مشکلات هم وو نو د کابل هوا څومره پکه شوې بیخي ماشاءالله ډېره ښه هوا ده ډېره ښه برابر هوا ده ډېر ښه خوند کوي دلته چې کوم کسان په دغه کابل کې اوسېږي هغه ته دغه حالات دومره نه معلومېږي لکه له بل ولایت نه څوک ورته راشي هغې ته ډېره ښه جوتېږي که نه موږ چې دغه ځای رالو دلته هم ډېر ښه احساس وکړو ډېره ښه هوا ده ډېر ښه امن ده الحمدلله او ډېر ښه تغیرات کې راغلي ښه صفا ده نو ډېر خوند کوي څه دې وکړل په کابل ښار کې وروسته له یو کال څخه راغلی وې بس وګرځېدو ډېرو ځایو ته لاړو ډېر ښه خوند یې وکړ چې موږ دلته رالو سره نو ملګري هم راسره دي او رالو دا د 118مې د خپلواکۍ د ازادۍ ورځ د دې دپاره هغه په کابل کې لمانځئ په کابل زه نو ښه وختونه درته غواړم خوشحاله ورځ هیله ده چې خفه شوی نه یا نه وعلیکم السلام درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره ملتیا کړې او دغه خپرونه مو تر دې مهاله بولې تر دې مهاله پورې را سره وکتله زه ځم له نورو هېوادوالو سره غږېږم د کابل ښار یوې بلې سیمې ته ځم تر هغه وخت پورې زموږ ملتیا وکړئ کدی امروز در پارک کارتچار والا اینم تو یک چکری آمده من طبیعت کمی بچه من اینم تو یک طبیعت هر روز میایی؟ اینجا پایگاه ماست چی میکنی؟ جای طبیعت هست اینم اینجا گل درختها را سعی میکنیم لالا چی میگه مایک بوده برش؟ چی میگی لالا جان قنتو؟ چی بگویم والله چطور هستی لالا؟ خوب هستی لالا بخیر نام شما چی؟ نام ما مصطفی اندیوال میوند است اندیوال میوند است ما اندیوال دوره مکتب یا پانتون دوره مکتب دوره اشتکی فامیلی دوره می هر چی که بگویی هر روز هم اینجا میگردی هر روز اینجا طبیعت است فامیلی هوای آزاد است از همون خاطر میایم در این پارک میشینیم امروز گرمیم زیاد بود امروز گرمی هم زیاد بود آقا لگذره آیسکریم شیریخ چیزا خوردیم شیریخ هم خوردیم اگان آیسکریم هم خوردیم والا نن داسې راغلو د ملګرو سره کېناستو او د هوا وه دلته کېناستو ښه تازه هوا وه والا نو څنګه دي ملګري څنګه دي والا ملګري ښه دي نو ده رومال جان ده وارث جان ده امروز دیگه تو پارک آمدیم که یک دقیقه تفریح شود یک هوای خوب است و یک دلزنده شویم ساعت چند بجه است ساعت دیگه ساعت چند است وارث جان ساعت 7 شام است 7 شام است دیگه تو بال ششتی والا خوب است هوا چرا که هوا روز گرمی می باشه همین 7 شام بعد از خوب است و امنیت هم برقرار است خوب است هر روز میایی هر روز خونه خود در هفته یک بار اینجا سر میزنیم
چی مصروفیت داری رومل جان؟ من در خادم ملت در یک تن از شفاخانه‌های کابل کار میکنم. والا دنه مخکې وظیفې کې وظیفې نه ووتو راغله دې خوا ته ماله لږ چکرې وهو لږ فکرم بل سي نو د ورځې خوا ګرمي به مې چکر وګرځېدم نسي کېدی بیا دلته مې اوس دې ټیم کې مال راځي او دوره به اوس ساعت هم تېر سي اوس دې ځینه انشاءالله چې کارم خلاص سي لږ ساعت هم تېر سي بیا د خیر سره وځم داسې یو دوره او بیا کور خوا ته ځو انشاءالله. همدا ورځ وه چې خلاصه شوه سهار وظیفه او مازدیګر چکر والا همدغه نو همدغه د مونږ سیستم ده او د ورځې خوا وظیفې که او د شپې خوا پوه سې چکر یې وه. نوم مبارک دی. واحد نوم دی واحد الله ډېرې ښایسته پوکانې او د ماشومان د لوبو شیان څومره خوندور ښکارېږي په د شپه کې د رڼا باندې په ما ډېر تاثیر وکړ ډېر خوند یې راکړ. مننه خیر اوسه ډېره مننه خیر اوسه. څومره وخت دا کاروبار کوې؟ والا موږ خو د شپږ میاشتې پاکستان نه راغلي مخکې پاکستان کې کوو دلته چې راغلي بس دلته خپل کاروبار روان کړی ده. پاکستان ولې راغلی څومره وخت کې هلته مهاجر وې؟ هلته پیدا شوي هلته وخت تېر کړی ده والا شوي بس دا کشمکش کې 12 میاشتې په دویم تاریخ باندې راوختلو کارټونه مو لرل خو بس راویښولو پاکستان. کابل ته چې راغله کابل کې د څه ډېر درته خوندور و کابل ښار څومره تغییر شوی و مخکې حتما راغلی وې کابل ښار ته و مخکې راتلم به هلته مې ماماګانو ترونه څومره تغییر کړی کابل ډېر تغییر یې کړی همدغه همدا تغییر ده چې امن امنیت ته ټول یووالی اتحاد ده او موږ خپله په دې خوشحاله یو چې خپل هېواد هم دا ډاډ شته چې راکوز شو هلته پاکستان پاکستاني پولیسو ځورولو او خلکو به یې ځورولو بعضې کیسې به راته کولې دلته خپل هېواد ته شکر ده بعضې خلک وایي کاروبار شته حتمن یو ستونزه شته خو خیر دومره هم نشته چې بېچاره حال وګوانې خلک کېږي شکر کاروبار دلته هم ښه ده هلته هم څه کوو نه ډېر سکون کې یو او صرف امارت اسلامي نه هم دا غوښتنه ده چې مثال نه کار تر غواړو نه روزګار تر غواړو نه صرف د منځکو د کور مشکل ده چې کور ته کرایه باندې پراته یو دا مشکل نه هېڅ خپل کم کورونه تاسو مثلا درکړي منځکې یې وعدې کړي دي منځکې نن درکړو سبا درکړو په ما سلا ته تېرې شي بیا زه څه کوم او نور نه کاروبار ته یې غواړو خپله کولی شو دومره روزګار پیسې پیدا کړو کور وچوو صرف د منځکو هغه ته یې غواړو ښارګوټي کله وایي ښارګوټي منظور کړي څو وارې غوښتنه ترې وکړه چې مثال موږ ځکه نه لرو او کلی کام کې هر سړی مځکه لري خو هغه په مشکلاتو او په ستونزو کې دي. ډېره مننه الله پاک دې وسه د ورځې څو جوړوې څومره کاروبار کوې د ورځې؟ ولې ورځې پورې فرق ده ما زه خپله 2 کسان 3 کسان کاریګر لرم هغه هم باسي او زه خپله هم خرڅوم او موږ دا هغه چې هلته په کشمیر کې کار کوو چک سواري کې هم شیان دلته را انتقال کړل 4-5 کاریګر دې زه بېله چې 3 بجې چې خپله راوځم په 600 500 ورځې 1000 روپۍ نجونې پر پاتې شي خلک چکر ته راوځي بیا د شی اخلي بعضې ورځ خراب وي کمزوري کار کمزوري 300 باندې کړی وکړو خو ښه ده کور چې تقریبا 15 سره کور هم ده هغه ښه چې به ښه ساتو کې بس خوشحاله الله پاک دې آباد لره وروره خوشحاله شم خیر ډېره مننه چې وخت دې راکړ. سلام علیکم بابا سلالا بخیر هستی؟ نامتان چیست؟ نام جلال الدین. تخلصتان؟ تخلص محمدی. میگویی که جلال الدین بلخی
از کجا هستی؟ از پروان. از پروان چی میکنی این شب؟ کار میکنم. کاری چی؟ موتر سوار میکنم. چطور است کاروبارتان؟ خوب است دیگه، ناشکری نشه، شکر است. چند جور میشه روزه؟ روز 300 400 میشه. اینا در شهر زیبا کار شخصی کار خودت است؟ کار خودم است. هر وقت بیای کار میکنی، هر وقت خانه بری وقت شماست؟ کار خودم است. فکر کن کس را مستعد نیست که ولت کار کردی که نکردی، دلم شد کار میکنم، دلم شد نمیکنم. چند سال میشه کار میکنی؟ در 5 سال میشه. له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې سره چې تر دې دمه زموږ سره دغه خپرونه تر پای شي به وکتله. هیله لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. زه شینکای احمدي نن د کابل ښار کاتجهار او یو شمېر نورو سیمو ته راوتی وم. له خلکو سره مې خبرې او دې تر څنګ ښکلي تصویرونه وړاندې کړل. هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځېدلې وي. تر بیا بلې خپرونې و پاک رب سپارم.